د مالی وزارت اړوند د ابن سینا فارمیسي دولتي شرکت چې په لوړ کیفیت سره د مختلف ډول درملو او روغتیايي محصولاتو د تولید چارې ترسره کوي په تیرو کلونو کې له فعالیت څخه پاتې شوی وو چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د حکومت له لوري دولتي شرکتونو ته د ځانګړې پاملرنې په پایله کې د نورو مهمو دولتي شرکتونو په ګډون د ابن سینا فارمیسي دولتي شرکت هم په فعالیت پیل وکړ. د ابن سینا فارمیسي دولتي شرکت سربیره پر دې چې درمل او روغتیايي محصولات تولیدوي، بازار ته د روغتیايي محصولاتو او درملو په وړاندې کولو سره د انفرادي درملتونونو ترمنځ د درملو د پلور او بیو د کنټرول په برخو کې سالم رقابت ته لار هواروي او همدارد د بیړنیو حالتونو لپاره یو اندازه درمل ذخیره کوي او د خپل خو فعالیتونو له لارې د پام وړ عواید د دولت خزانې ته زیاتوي. د 1401 مالي کال لپاره پلان ترتیب کړ چې الحمدلله تر اوسه پورې 100% عملي کړی ده. عواید هم د تیر کال په نسبت 2 چنده کړي. تیر کال ټول عواید 110 میلیونه او څه کال 259 میلیونه ته لوړ کړي دي. دغه شرکت اوس مهال د کم امکاناتو په لرلو سره د دیفن هجرامین شربتونو او پرسټامول ټابلیټونو په ګډون 10 قلمه درمل او یو شمېر روغتیايي موضوعي محصولات تولیدوي چې د پلازمینې په ګډون په ټول هیواد کې د 130 فعاله درمل پلورنځیو له لارې هیوادوالو ته ګټور خدمتونه وړاندې کوي. ما تونستم که یک مقدار ظرفیت و تولید ادویه بلند ببریم که در تو زمان ما در بخش تولید شربت یک ماشینه که خورد لوکال داشتیم که به دست یا پر میشد و فعلا از این زمان تقریبا 1 سال میشه ما یک ماشین به شکل تقریبا اتومات ما آوردیم که ظرفیت بسیار بلند تولید داره که بخش تولید هم تا اندازه تونستیم که بعضی ماشینایی که غیر فعال بود دوباره فعال بسازیم. د یادونې وړ ده چې یاد شرکت په 1333 هجري المریض کال کې د فارمیسي تصدۍ په نوم په فعالیت پیل وکړ چې په 1399 کال کې د دولتي شرکتونو د قانون په اساس د ابن سینا فارمیسي دولتي شرکت په نوم ونومول شو. یاد شرکت د اویایمې لسیزې تحمیل شویو ناخوالو جګړو څخه وړاندې له 120 قلمه څخه زیات درمل او روغتیايي محصولات تولیدول چې د سیمې په کچه له نیک شهرت څخه برخمن وو. خو په تیرو څو لسیزو کې د نامنۍ او نه پاملرنې له امله یې فعالیتونه ځنډېدلي وو چې د اسلامي امارت په راتګ سره یو ځل بیا فعالیت پیل کړ او اوس مهال په ملي کچه هیوادوالو ته ګټور خدمتونه وړاندې کوي.